خصيده خصيده او ساسكي دا زما تر لور ده ټول قیمته وای او خو او دا ورانم درې د ټولو نه قیمته غوي یو دا یو خبر ده یو ویندار دغه درې غوي دا درې غویان ته دا ورته خې د دې غوي قیمت تاسو بوزه چکر ورکور دا ها دا ډېر ښه ماشاءالله د دې قیمت هم څو ټاکلی चलो ठीक है خیر ہے بھائی کیلا خپه ہے حلال کرتا ہے بس خیر خړل ہے غریبانانه ما 15000 دا څه دا ورور دی چې دا نه دا نورونه دا مسخره سفر نن څخه برازما ګل غار لازمه پروت په شرشي کې خوراکونه د تورخم خرومه نن څخه برازما غمجن ما قسم خروم سلامونه درنو دوستانو ستړي نشئ اختر مو مبارک شه زه مصطفی میاخیل مو سره سید حمیت الله سادات ده سادات صاحب سره مس په خیرونه څنګه برابر وکړل میاخیل صاحب خیر جوړې په خیر خده طبيعت د خده اختر مل اختر د ډیر رانګدې نو کو بس اختر له خیر سره زیاتې نو سبا اختر ده او ځنه هوادونو کې سبا اختر د ځنه کې د هفته ورځ اختر ده نو بس موږ راغلي نن د بټي کوټ میلې ته جلال آباد ښار نه راغلي دی اوسه سنډې ته شوي د بټي کوټ میلې ته راغلي دلته په دغه میله کې دا غوی را داخلي کنه غوی به در داخله ماما سلامونه سره مسه جوړ تازه دی تا دی که خپل دی دا الله دعوی من کو خد دعوی ته کې دعوی څنګه کې دعوی کې بیا سره زو چلو ما ریزر باندې وکړم کومه ګټل بیا غوړه کې ستا بشیا نن مبارک ده سره نن محمد ده حمید دغه ځای تاسو دی غوښتل خپل نیولې او دا ټول تاسو دا من کرینی ولې دا غوان زنده مزمنګ دي خزه ډیر خده تر ټول نه قیمته غوي او خو غوي او دا ورانم درې د ټولو نه قیمته غوي یو دا یو خبر ده یو ویندار دغه درې غوي دا درې غویان ته دا ورته خې د دې غوي قیمت څو ده د دې یو لک بیا زره یو لک بیا زره افغاني افغاني کلدار سو ته راځي کلدار ته حساب کوم مشکلدار خطه څلور کې چې ضرب کوم څلور لک خو یو شو څلور نو څه کم اتل کر پیرا څه کم اتل کرو راځي نه ولې هاوا څه کم وو شپږ دا څو کیلو حساب نظر یره دا به څلور نیم سو کیلو وای څلور نیم سو کیلو ماشاءالله او عمر به دې څومره یره عمر به دې څلور غاخه ده نو دا تاخیسته وک او دا ما خښته ها د څه غوښتل تاسو سره چې تاسو مثال بچانو ترالوي کړی دا ټول مونږ کړی دا مونږ واړه خښته فارم کړم واړه درالوي کړی کنه چې ځینې خلک وړو کې مرالوي کړی دا فارم کړم کله غوښنه وهله نه نه الحمدلله مونږ سره بلد دي دا نور سودی دا جوړه سودی تر څه چې تاسو ورشو دا نور وګورو کې مختلف ریټونه دي دام یو لک شل زره دام یو لک شل زره دام یو لک شل زره جوړه یو لک شل زره نه دا نه او دام یو لک شل زره دا یو لک دا یو لک شل زره هغه شپږ زره هغه پیاز 90 زره همداس مختلف ریټونه یې نو دغه غوي ریټ څه ده دی غوي یو لک شل زره دا ټول یو لک شل زره پورې یو لک شل زره او هغه خو چې هغه به مونږ هغه واړه بس پیار رقم مختلف ریټونه یې کنه دغه غوي ته ورزده ماشاءالله ډېر خو غوي دا کوم ځای غوي دا د غوي پاکستاني ده دې قیمت د سوټا کړي دی یو لک شپېته یو لک شپېته زره او دا تقریبا سوقه خیده دام څلور غاخه خیده ډېر خده او هغه غوي هغه پاکستاني مت هغه پاکستاني هغه به سوی هغه دا یو نیم لک روپۍ څلور غاخه یو نیم لک روپۍ او دا هم پاکستاني ده کنه دا وطني بچیم شتاب کې پاکستاني بچیم شتاب کې موږ فارم کړو فارم هم جوړ کړو اوس پورې سو غاګانې خرڅ کړي سو غاګانې خرڅ کړي هر اوس پورې هم الحمدلله الله دولت دانې خرڅ کړي ماشاءالله څومره بچت دې کړی یاره بچت په والته پته لګي چې موږ خیری مال خرڅ کړو او خپل خو قرباني کې کنه الحمدلله بس غریبانان بکیر نه کې صحیح ده الله تعالی په خمس ورکه کاته څنګه خی جوړی کړی نوم نصر الله کاکا سنم صدا معلوم ولی محمد راشه کنه سنم صدا الجبار ته دې ماما سي کوم ماما ته کوم ماما سي دی ماما یو ماما کوم ماما د خپلوان دې کې یو دانم نه دی یو دا او ته څنګه کوکا کولا د ډېر چکل څنګه ګرمي تور کړي ما ولې ګرمي تور کړي غریبی لري بس الله دې ټول ورحمېږي کاکا څنګه د تیر کال په پرتله څه کال ملي څنګه دي ولا څه کال ملي سستي دي بازار خاص خوند نشته ځان خو نشته غریب دي کنه خل غریب بس الله تعالی دې ټول مالدار موږ سبي راوتی موږ غریبي اول نه دا کړی سبي رسمي ورزي غریبي ونش څنګه ماما ته د تجارت کې او څنګه کار وستاده صبر راغلیو مخکې به خو یو ضرورت بدر هم کولې صبر سم 500 روپۍ
زه الله دې په ټولو ورحمېږي. امين 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 امين. اجازه مې وخت ورسو الله خوشحاله اوسې. سعادت صاحب حالات خراب دي د خلکو، خدای دې ورحمېږي. دا غوی ماشاءالله ډېر غټ غوی و، 1,000 روپۍ قیمت وکړو نه، 4,900 کیلو صحیح ده که نه؟ 4,900 کیلو. ته به څو کیلو یې؟ ګلازم میاخیل صاحب 2 کیلو 2 کیلو نه تا څو چنده څو واره دا غټو دا غوی ښه ها که نه بیا ونه وګوره بدماشي ونه کې چا سره، ځکه چې ما ته نه غویان هم غټ دي نه، نور خو څه کوي او که نه. راځه نو دا ګرم بازار شروع شو څه او کټۍ میاخیل صاحب ها بده میخو ته ورځو دې ریټونه ګورو چې دا به پسوي که نه. دا د کوم ځای دی دا میخې؟ ښه سلامونه ورور ښه جوړ تازه ښې په خیر طبیعتونه ښه دي. دا د چا دی دا میخې؟ دا د دغه امیر صاحبانو دي. امیر صاحبانو دي ښه ډېر ښه دی. اجازه ده مونږ ورشولې امیر صاحب در شو ډوډۍ مو خورئ نو دا خو تیاره مخکې له مخکې نه بس چړې ته یې ځان تیار کړې ده چې څوک یې اوس خالي وادي بویځي که نه. السلام علیکم څه شی هم له خیره خوړله؟ بېنډۍ څنګه یې؟ نه خوري ډوډۍ نه زمونږ ته به یې نغدې راکړې ولته به چیپې وخورو. مسؤل لا پیسو نه خوشحاله اوسې ډېره مننه قربان هم شم خدای مو بخښه. څنګه د څه کال میلې څنګه دي بازارونه څنګه دي؟ بس خبرې بس دغه کاری صاحب هر صاحب څنګه چل ده؟ هر صاحب خبرې وسره خبر تر څه یاره تر څه بازارونه دغه سدي کنه وګوره کاری خو د سمیخه چې تر ټولو قیمت یې چې ټول قیمت یې هغه میخه راته وښیه. راځه راځه دا ماما تکړه دغه نور نه پوهېږي ماشاءالله 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 او لکه وهل خو به نه کوي وهل خو به نه کوي. راځي به څه وخورې؟ ماشاءالله ماشاءالله وګوره نو ساداته داسې بوزه چکر ورکړه ورته ها دا ډېر ښه ماشاءالله. د دې قیمت هم څو ټاکلی ورته؟ د قیمت 1,20,000 1,20,000 او دا به د تا په یقین څو کیلو وي؟ دا زما په یقین یاره راځي انشاءالله دا د 400 کیلو نه پورته 400 کیلو نه پورته ده. د دې نه غټه میخې به نور نه وي نو په دې بازار کې ښه یې الحمدلله خیر. نوم مبارک نوم مې حجرت الله دی. حجرت الله. دغه زراعتي غوی په څو ورکوي دغه؟ دا په 95 زره دا بل دا په 50 زره هغه درنه چا وخت تر اوسه پورې او غواړي دا چې غټه دا خو لا زلمۍ ده که نه مشر لاس فنګیرې نه ده نه بس ځوانه ده دا چې غټ شي بیا نور هم قیمت کېږي او نور هم قیمت کېږي دا کېږي نور خو پکې کېږي که نه او کېږي زه به مو پوښتنې وکړو دا ریټونه صحیح ده ډېره مننه خوشحاله اوسې. راځه نو راپسې وروره راځه چې هم نه وهې درنه ګوره ښه هم نه وهې پې دې خوا راځه د نور غویان هم ولاړ دي ټولو ته میلونه اخیستي دي. دې خوا راځه سادات دې خوا راځه السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ تازه نوم دې چې ده؟ کریم الله. دا د واده د څنګه داسې تړلی دی؟ نه خرڅول خرڅول ته دراوسه دا څو دې به یې کړی؟ 1,10,000 1,10,000 دا د کوم ځای ده؟ دا د چاردي د بټي کوټ ده نه اصلي د کوم ځای ده دا خپله؟ دا بس همدې وطن دی د افغانستان. دا وطني ده؟ او وطن مال دی عکس ته واله که نه عکس دا دی راځه نو 1,10,000 ویلې موږ داسې غوی واخلو چې ټوله 1,000 افغاني وشي. السلام علیکم ماما ستړی مس وروره ښې عزتمن شه الله خیر دغه سوی دا دا موږ هم ولاړې پته نه لګي دا نه سړی نشته خاوند یې نشته. څنګه بازارونه خو تیز نه دي؟ تیز دی یو په دوه تیز دی د مال والا ته چې وایي چې بازارونه تیز نه دي هغه وینا نه دي تیز وایي نه دي تیز او به سر یې اورېدي 80,000 سر به پورې 80,000 یې بیه کړې. زه خدای دې خیر کړي. راځه نو سواد صاحب مخکې مامو سره بس خو سره مخکې خبرې وکړې ښه دې کړې بیا وکړه په څو دې کړې ده
دا په شپږ اتیا شپږ اتیا زره راوړو. میخه ده که غوا ده دا جوټه ده د کوم ځای نه راغلی ده دا بټي کوټ نه او اصل کې پنجابی ده دا پنجاب والا مال دی او पंजाब वाला था او क्या लो ठीक है खैर है भाई केला खपा है हलाल करता है बस खैर खुलल खुलल है गरीबाना ना मामा वार कहे ډیر مننه شپږ اتیا زره ها شپږ اتیا ان شاء الله ما دا زرن چې په 100 بای کړی دا دا په یو لګ یو لک بلی باندې پورا کی کنه سوق اخلي نه نه کیږي سوق اخلي دا ډېر غاښونه لري راځنو صفه دي خو ساده ده چې میخه مونږ وې کنه قران مې د څه لغت ویل کله کله بروسلی ماما سره مسه خو خو دې بخصال دی اخی طبيعت تخنين ده سره نیم ګل هغه دی ها او د پټ کوټه کنه دا پټ کوټ د 4 دی اوسیدونکو شهر دی اوسیدونکو اه. دا د تاسو سره دي دا غوا زما ده دا غوا د ډیر وړاندې ده غوا ماشاءالله د سیو وش مزه ده مزه خو مزه خدا حضور نه ده کمزور ماشاءالله خد په غوا خوا بعد دا ټیټه غوا به چی زیات راوړي دا بچي زړه خبر بچو کارخانه ده کنه کارخانه بچو کارخانه بچی دی راوړي کې بچي خو به دراولي ها خپسونه به کړی دا به کله هم په سعودي زره ده سلوي زره ها. دا غوا دی ولا ډیر اسانه به کړی بس موږ چې دا خلک ملک غریب دی کنه کنه بس ملت غریب دی پام به کوا پام به ته خو کنه بس خپنه چې درنه واخا بالکل خلاص خدای تاسو سره مخو کی چې زموږ خاله راغلی ژوندۍ اوسې ازمه ماما غوا لګلندې وه ما د پام په کوف غوا دی ماما سره مسې او خې جوړه طبیعت دې ښه ده شکر ده. کوم ځای نه دراوستې ده 4 دینه چار دی نه دا د پسو به کړی ده دا په شپېته دا ښځه غوا ده که نر غوا ده دا نر سخوندر دی پلاټ دوه دی خو دوه غاښه دي او دوه. دوه پکې دي. پسو دې کې پسو دې به کړی دا په شپېته زره شپېته زره پی ډېر ښه ده ډېر ښه ده او دروسه پورې چا نه وخت دی دا غواړي په 250 او 350 250 غواړي ښه ور دې نه کړ ورکړم. شپېتو نه کم نه خرڅې نه خرڅو مې کنه خرڅو ته 500 او 500 خرڅو او احمد وږي خرڅو بس زه خدای دې خرڅه کړي خیر شي کله من عزتمن شي ماما څنګه ته ښه شاله شي آباد شي ژوندې اوس غوا دې راوستې که څنګه خپله مال مې راوستي خرڅ کړه خرڅ څو دانې او څلور دانې خرڅ نو څنګه هلته ولاړ دې چلو کوته ښه پیسو باندې پام کوو واسکټ کلکه کو ځان پاسه حالات خراب دي چرته نه مړ اوس خو امارت دی اوس مارت خدا خو غلم دي کنه غله نشته اوس کوم باور نه ده پکاره پتا باور ول نه دی پکار دسته ګیره دی کلا کړی دا عام چنان دا راوړه دا خو پکې راوړه د ډېر غټ ارمان ده دا څو کړی دا نورو په 15000 دا څه دا ورور دی چې دا نه دا نورو نه دا مسخره ساتره او څو به کړی 50 50 ولې ولې 50 مې کوم څنګه راغله 4 دین پاکستان خو نه راغله راغله څومره وخت کېږي یاره دا 50 ورځې به مې کې تا جنرال بوبین نه دی ویل چې ګوره خیر ما خلانه دی ویلي ما خلانه دی ویلي نو اسمه خلیل را ښه 15 زره زلا دي خرڅ خیر اوس مهرباني ډیر مننه خوشاله اوسې زه چې زه مخکې دا نور مور د خیر د غواګانې ماما السلام علیکم څنګه یې جوړ خیر خیر ته خرڅ شو خیره ها څو دې خرڅ کړه 50 زره خو دې کې موږ د ډوډۍ حقيقي کنه ډوډۍ په خوري بوتل چې اوسکو د مال والا خدا غدي نو نه خو دې غریب را تنازع ولا کې چې خوري ځوان چې هغه خو ځوان چې زو سه بوتل به چونده سره غریب نظر نو کته بوتل کې خو دې دا خو بولا دي ها ته 500 راکا بیرته در کومه خاطر نوړم نه ای دیونه دومره کلدار جوړیږي ها واخله بس خدای ته 15 کروڑ کی کاغه ها ډیر مننه راشه غمجن سره مرکه غمجن شو غمجن نه سلام سي مرکه سره غمجن دي تخلص ځه تخلص مې ولې غمجن بس دنیا دا څنګه غمجن خرڅيږي ماشاءالله جګونو خډه خال شاعر مې مغزه کا شاعر شرمون بکینو ان شاء الله چې خو مو کنه ته مې سترون دي نو خو مې کله نه دی کړی نو څخه بلازم غمجن مې قسم خورم بل غمونه څه چې پر دې ور سره هم خورم هم سوداګری کوم مکه کې خواري کوم ډېر ګټه نه خورم لکه بادام خورم نو څخه بلازم غمجن مې قسم خورم نو څخه بلازم ګولا غلا لازم پروت په شرشي کې خوراکونه د تورخم خورم نو څخه بلازم غمجن مې قسم خورم بازارونه خو څه کار ډېر ګډ وډ دي دا څه وجه ده بس حالات غریبین خلک غریب دي کنه غیر کاروبارونه شروع کی الله امين کې الله امين کې به خیر راشي حالات ګډ وډ دي خدای دې رحم وکړي بوه شي هغه موږ دغه کې ویلو کنه مل نرخونه ورځ په ورځ جګيږي اړمه په خوار غریب خوږيږي چې سوال کوم نه قبليږي هر غریب وای د عذاب د کما خانه والله دې مهربان را چا کې سودا په 200 شومن کنه غنم بوس خلک راخ شي 200 شومن ځکه مې زید سترګو نام په جړا جاړي ټول علم
د دوی د لاسه باران باندې د اسمان هغه الله دې مهربانه هر چا کې سودا وي په 10 روپیو شو نسوار چې تنې واچوي یو وار پاتې شي مسکال هر غریب وسې کړه ډېره ورانه والله دې مهربانه هر چا کې سودا همجن صاحب دغه سوینا کا لارانده خلک بنا کا ډېره محتاج رحم غواړم سبحانه والله دې مهربانه هر چا کې سودا مهرباني تاسو مهرباني خوشاله خیر او سکون تاسو سره خوشاله بس قمجن صاحب ولسی شاعر او ولسی شاعري وکړه تر ځکه ما سره ته اول سره ما سره روان اوس دې نیمه کې مرانه سه سادات بس راځنو قراره مال ارزانه دي دغه مال تا چا وهله دغه څنګه شله دا چا وهله جاړي دا جاړي ها جاړي خو دغه کنه یره کوي سبا نه بل سبب خیر الله لیږي او د ایریو د خفګانو دغه دهشت خاطر دغه کار کوي سود به کړی دا به ان شاء الله چې ورکو په دې زره باندې دا نر دغه خزه دا خزه خسیده خسیده او ساسکی دا زما تر لور ده ډیر زره به کړی ها بس نور مال نه کوم دغه دا ټول وطني دي پارمي دي کنه د دې ریټ شوی دی د دې ریټ 15000 15000 واغه هغه خوندر کې چې راکم په 15000 دا بل چې هغه په 500 دغه په سالويخته دغه په سالويخته مولنا ان شاء الله سکر په ډیر خدي نر خو څه سره نر خو څه دغه دغه په څه دا په کړه په 15000 باندې 15000 سادات دینه دوه غټو ما خبره په 100 خرڅ په 20000 روپۍ 20000 او کښ کوم د ملي ته ساتلای وای څنګه او څنګه خپه ولاړې خپه نه ګرمي نه کړه طبيعت خراب ګرمي دا خرڅيږي ان شاء الله مال خرڅيږي ان شاء الله چې الله مهربانه ده ډېر مننه خوشاله ژوندې اوس ډېر مننه سادات صاحب تر ځکه نه سره خو خاله نور اجازه ونه لسه په نظر ځکه چې برنامه ډېر وخت شو ملګری سره تنگ نشي او مو ته باندې اجازه والو دوستانو او ما او حمایت سادات دوی ته اجازه راکړي خدای دې چې د خبرونو په شوي میلې ته راغلي او غب شپ ملک او د مالونو پښتنو موږ د ریټونو خو بدنو نو بس تاسو په لوی بهون کې خدای سپارم تر بل خبرونه مو مې اخیل ته اجازه راکړه الله مل